د کابل محمود خان پل یا پل محمود خان ته تاریخي کتنه. کابل ډیر پلونه لري خو یو مشهور پل پکښې د محمود خان پل دی. دغه پل د افغانستان د جمهوري ارګ په ختیځه برخه یا 2 کیلومترۍ کې موقعیت لري او د کابل پر سیند جوړ شوی دی. دغه پل د کابل عیدګاه جومات او د خپلواکۍ د جشن سیمې ته نږدې پروت دی. د کابل سیند په دوبي کې چندانې اوبه نه لري خو کله چې په ژمي کې ډیرې واورې او په پسرلي کې زیات بارانونه وشي نو د کابل په سیند کې اوبه هم ډیرې شي. د کابل د مشهورو او تاریخي پلونو نه یو هم د محمود خان پل دی چې د بیات د قوم د مشهور سردار او مشر محمود خان بیات د نامه په وجه د محمود خان په پله نومول شوی دی. د بیات قوم هغه ترک توکمه قوم دی چې کله احمدشاه بابا د ایران پر نیشاپور بریدونه وکړل نو د بیات د قوم یو شمیر خلک یې له ځان سره افغانستان ته راویستل چې ځینې یې په هرات، کندهار او غزني کې میشت شول. د کندهار د بیات قوم یو شمیر خلک د احمدشاه بابا په پوځ کې شامل شول او د ده د ګارد او محافظت په ساتنه کې هم دندې درلودې. د دوی ځینې مشران د احمدشاه بابا په دربار کې ده ته نږدې خلک ول. په تیره بیا د کندهار په بیاتانو کې عباس قلی بیات او د ده ورور محمود خان بیات د احمدشاه بابا د دربار له مقربینو او نږدې کسانو نه وو. د دې لپاره چې دراني تیمورشاه د محمود خان بیات د ورور عباس قلی خان بیات زوم وو او کله چې تیمورشاه دراني د افغانستان پلازمینه له کندهاره کابل ته ولېږدوله، تیمورشاه دراني په دربار کې له خپلو نږدې خپلوانو او دوستانو په لړ کې محمود خان بیات هم له ځانه سره له کندهاره کابل ته راویست او د کابل په ششدرک سیمه کې چې اوسني محمود خان پله ته څیرمه پرته ده ده ته ځمکه او جاګیر ورکړ. محمود خان بیات هم د کابل په ششدرک سیمه کې یوه کلا ودانه کړه او هم یې د کابل پر سیند یو پل جوړ کړ چې تر نن ورځې پورې د محمود خان د پله په نامه یادیږي. همداراز محمود خان بیات د بیات قوم له مشرانو او هم په 1841 کال د انګریزانو پر خلاف د پاڅون د شورا غړی هم وو. د محمود خان کلا وروسته په کابل کې د انګریزانو پر خلاف د ملي مبارزینو او ازادي غوښتونکو مورچل وو. په تیره بیا نایب امین الله خان لوګري د انګریزانو پر خلاف خپل فعالیتونه له همدې کلا رهبري کول او انګریزانو هم پر همدې کلا ډزې کولې. د کابل د خلکو د ملي پاڅون وروسته په 1841 کال کې د محمود خان د کلا او د محمود خان د پله د شهرت انګازې په کابل کې د خلکو ترمنځ خپرې شوې. د محمود خان پر پله انګریزانو هم د کابل د بالاحصار او شیرپور ترمنځ چې د دوی پوځي اډه وه تګ راتګ کاوه. تر هغه وروسته د افغانستان پاچا سراج الملت والدین امیر حبیب الله خان هم هر کال د روژې په میاشت کې له ارګه پر دې پله تیرېده او د کابل د عیدګاه په جومات کې به یې د ماښام، ماخوستن او د تراویح لمونځونه کول. امیر حبیب الله خان دغه پل له سره ورغاوه او هلته یې د ساعت یو برج هم جوړ کړ چې د کابل په خپلمنځي جګړو کې دغه برج وران او بیا له سره ورغول شو او تر ننه پورې دغه برج شته. تر هغه وروسته د افغانستان د خپلواکۍ اتل امان الله خان هم پر همدې پله تګ راتګ کاوه. د ظاهر خان د واکمنۍ په وخت کې پاچا د ځانګړو تشریفاتو سره له ارګه راووت او بیا د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په مراسمو کې به د وږي په لومړۍ نیټه د پوځي پریډ رسمي ګذشت لپاره به د دې پله له لارې سلطنتي لوژ ته ورته او د پوځي پریډ ننداره به یې کوله. همداراز شهید داود خان به هم د جمهوریت د ورځې په مناسبت د چنګاښ د میاشتې په 26مه نیټه پر دې پله تیرېده او د پوځي پریډ او د رسمي ګذشت معاینه او ننداره به یې کوله. دا لړۍ تر ده وروسته هم څو کلونه روانه وه. د محمود خان پل په دې وروستیو کلونو کې چې په کابل کې د چاودنو له کبله وران شوی وو د ترکیې د حکومت لخوا د $800,000 په لګښت ورغول شو.